دا خلک هم چې بهر کې لګېدي دوی هم خپل ځان ته یو تاریخ پرېښی دی په افغانستان کې. هغه ډېر یو بدرنګه تاریخ دی، یو ډېر کرغېړن تاریخ دی. د ملت هېڅ غړی د دوی د اعمالو نه په تېرو کې خوشحاله نه دي. انسان ته خو لږه حیا پکار ده که نه. دوی سره دا تخیل دی چې موږ به بیا دې غرونو ته ځو، د هغې نه به راښکته کېږو، دا خلک به ټول شړو، پښتانه به ټول قتل عام کوو، دا نور قومونه به وژنو، خپل قصرونه هغه موټر چې ځمکې لاندې لمکروزر 20 دانې خښې کړي دي هغه به بېرته راوباسو. 100 کاله د حکومت وکړه چې د وکړه که ستا پلار حکومت کړی شي کړي، که تا نیکه د حکومت کې 100 کلن کې حضور درلود چې کړي، که تا شخصا خپل د حکومت کې هر په مقام کې سوي تا چې کړي هغه خورا په ګوته کوي که نه. دوی مخکې پاکستان کې چې په اسلام آباد کې غونډه کړې وه، د لاکو لخوړي جمع کړي وو. بیا هغوی ورته ویل چې موږ په دې ولس کې داسې نسبي خل نه یو، تاسې موږ باندې ولې پانګونه کوئ؟ هغوی ورته ویل چې نسبي خلک خو موږ سره ودرېږي نه، موږ ته خو دا تاسې باندې بې نسبه خلک پکار دي. نو هغه بې نسبو خلکو باندې دوی پانګونه کوي، هغه بیا داسې چې هغه په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي خو اغېز ډېر کم وي. بیا ولس سره چې هغه ورټل شي وځپل شي، که د ده تره زوی ورپسې ودرېده زه هم ورپسې درېږم. دا خلک ډېر لوی حقیقت وایي. هغه حقیقت دا دی چې دوی وایي چې من افغان نیستم. چې یو سړی افغان نه وي هغه ستا په مرګ هم خوشحاله دی، ستا په تباهۍ هم خوشحاله دی، ستا په سر پیسې هم اخلي، ستا په سر د منصبونو وعدو په مقابل کې هم هر څه چې بادار یې ورته ووایي هغه کوي.